د شین په دې ډک بازار کې مې د ګوتې نه نیولې و. بختي رحمان ما ته ویلي بختي رحمانه بنده وي دا خو لا انسان یې وی څاروی لیونی کړی او څاروی نه وی او د شین په دې ډک بازار کې به ښکته وبرتو. خدای ته ته مې دې ته ووایي طالبانو ګیر کړی وم دغه خونه یې رانه دې وخت پورته رارسولي وه باندې خدای ته الله هاي شرمېدلو هاي رزیله ملکه مانا تپوسو شو وای چې د امام صاحب څه مذهب دی د ماشوم د پیو او د امام شافعي څه مذهب دی مال د امام صاحب 2 کاله دی او د امام شافعي 2.5 کاله داسې ده زمونږ یو ملګری و نوم یې نه اخلم د جمعې شپې وې د شپې زلزله راله دا ټول بچي ځان ته په خوا کې څملولي وو لکه د میخو د ګاډۍ هی پوښتونه وشرمېدې چې زلزله راله د په دوه بچي د دې رسترخونو کې به یې نیولي وو بار به یې راښخولي وځئ یو 10 ټریپه چې یې وکړه اخره کې یو وړوکی پاتې و دا وړو په خوا کې پروت و چې هغه ته یې لاس ور واچو جوړ زلزله ودرېده زوی ورته وایي دا چې زلزله خو ودرېږه وایي کوڅه د نه سړي زامنو په زلزله هم پوه نه کړم هی شرمېدلو هی رزیله ملکه دنیا اسمان ته وخته او زمونږ دا پښتانه که خدای په ټوپک سوري دي د ماجرو بې ادبي ماپ که ماجر پکې ولاړې نو که خاطر دروند کوي سبا لپاره وران کوي خو لکه مې درنه د دې ماجرو چې کوم داسې یو بیخي سپینګیری بوډا هغه راسې په چوپړی کې ناست نو دا نورو ته ګډ چاپېره راشي یو بله چیر اغوستې غټ چینک یې پیکه چې ابان چې وکړه په دغه حالت ته چای واچو کوي نو هغه پې داسې سر راتاو کړي څو وخته کوم یې ولکته کومه یې وراسي ورکې کدای په چایو څه کوي یو پکې داسې دغه غونډه کې لکه په هغه پسې دویم نمبر ورکې که څه دغه ناسته چای وڅکي خو لږ ورته وارده کړه څه بلا یې لګوي هلکه ورکې کدای په چایو څه کوي خو څه ماته یې واچوه یا یې دې مېلمه ته واچوه نه سړی یې که نه شمشاد انګار صاحب یو کتاب وویمه وای ملګرو محبت د خپل دلبر را پورې اور شو په لمس د رقیب هر مازیګر را پورې اور شو
وی ما لاسو ته خواره کړو جانان بل لغېږه ورکړه نو قسم دی چې را سخت کال غټ اختر را پورې وړ شو د بجلیګر هغه ډېر زمونږ یو نو ګیله مې ځکه وکړئ ګیله مې ځکه وکړه وا زما یار شیرینۍ زه ستا د غاړې هیر ګیله مې ځکه وکړه وا زما یار شیرینۍ زه ستا د غاړې هیر په در کې دې کړې ګم یم ستا په انتظار په در کې دې کړې ګم یم ستا په انتظار ګیله مې ځکه وکړئ ګیله مې ځکه وکړئ منیر صاحب دې هغه کړی خو نه راځي ماله خو زه ساده الفاظو کې بیرته ویم شمبت کشه مقدوره پوشنگن سر انصاب لشاما متقدس د متقدم د متقدوان لپاتتا مقدوره پوشنگن سر انصاب لماتتا مقدوره پوشنگس د مقدرای لبش د مقجم تقدن سر انصاب خویوتی چتن کوي زمای سرین صاحب ګیله مې ځکه وکړئ یا خاننو ګیله مې ځکه وکړئ ګیله مې ځکه وکړه وا زما یار شیرینۍ مختصر دا میلمانه راغلي دي نو دوی له ټیم ډېر ورکړو الماس خلیل به پکې لږ شان وړاندې د ودان صاحب په دغه باندې اوبه لګې راوړه یار اوس مې د زړه د درد د سړیکونه لمبې جوړېږي خوند خو کوي چې د ماتم نه تماشې خدای خبر څوک به وي چې دومره بختور کې دي وي چې ستا د زلفو نه ژوند له زولنې جوړېږي جانان می ویلتا دیوایا چې نور نه درځيږي د دې وړي درځانا زلزلې جوړيږي د مسیا سترګې که هم درته
قاتل کړي خدای سایل څنګه بدی ټوټي ټوټي زړګي جوړيږي ټول عمر بدستایم ټول عمر بدستایم ټول عمر بدستایم ټول عمر بدستایم خود عمر رات وای جانا نچزستا او لا 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 الله سبحانه پروا مکړه زما په زندګي دی پرنشي پروا مکړه زما په زندګي دی پرنشي پروا مکړه زما په زندګي دی پرنشي یو داسې نه معلومه واده راکه چې پې پایم یو داسې نه معلومه واده راکه چې پې پایم خو دومره راته ووایه جانانه چې زه ستا خو دومره راته ووایه جانانه چې زه ستا او چې ښه خوشي سارا وې زه ستا وې ته زما وې زموږ خپله دنیا دا پیژنې تاسو او چې وې د اوبو غاړه سپوږ مې په سر ولاړه او پراته وې ورته دواړه اسن چې به دې ختولو چې وې د اوبو غاړه سپوږ مې په سر ولاړه پراته وې ورته دواړه یہ نرے نرے ہوا وے زستا وے تزماوے زموخ پل دنیا وے زموخ پل دنیا وے وستاس ولکه وای چې سو بیا مدد